السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو جوړ یاست او په خیر سره یاست. دوستانو، درو څلور ملګرو زما دا پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه د فیسبوک پیج چې دی هغه جوړ کړو. نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم چې تاسو څنګه د فیسبوک پیج چې دی خپل په آی ډي کې جوړ کړئ. پیج چې لایک کېږي ملګرو، که تاسو پیج پیژنئ نو تاسو څنګه خپل د فیسبوک پیج چې دی هغه جوړولی سئ په ډېره اسانه طریقه سره. او پوره معلومات به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم چې تاسو څنګه کنفرمه جوړولی سئ خپل د فیسبوک پیج. نو راځو ملګرو در ویډیو پورې. او ملګرو د دې دمخه که تاسو ما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ او پر دا بغل باندې د زنګ نښان دی دا هم درسره وي چې زما هره نوې ویډیو چې زه کله اپلوډ کړم هغه در تاسو پر در رسیږي. نو ملګرو دا ویډیو لازمي د سره لایک هم کړئ. لایک ضروري دی باید چې تاسو ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ. نو دوستان تاسو وینئ چې زه راځم خپل فیسبوک پیج ته، فیسبوک آی ډي ته راځم. دلته به تاسو فیسبوک پیج څنګه جوړولی سئ ملګرو، دغه درې لیکې شوي او بیا بلته لاندې که تاسو وینئ ملګرو پیج دا به تاسو پرو وي او بیا بلته کریټ پیج به پرو وي، دا شنه خط کې او بیا ګیټ سټارټډ دا پرو وي. نو دلته به تاسو وینئ ملګرو چې خپل د پیج نوم به ورکړئ، چې هر پیج نوم تاسو ورکوئ، هر نوم تاسو سنجولی وي هغه به ورکړئ. زه دا نوم ورکوم ډي بیا پښتو. تاسو وینئ ملګرو ما دا نوم ورکړئ، دا زه واپس ډیلیټوم ستاسو دپاره ما دا پیج جوړوم. بیا هلته ډن کړئ، دا نیکس به پرو وي. چې کله مې نیکس کړه نو دلته به تاسو کیټګري سلیکټ کړئ، چې هره کیټګري تاسو سلیکټوئ. لوکل دی مطلب تاسو بزنس دپاره دغه کوئ، د هر شي دپاره خو یوه کیټګري به تاسو سلیکټ کړئ. ما دا کیټګري سلیکټ کړه، دا تاسو وینئ ملګرو دا روان دی. نیکس به کوئ، بیا بلته ایډرس ورکړئ، زپ کوډ به ورکړئ، سیټي کوډ به ورکړئ، د فون نمبر به ورکړئ، د موبایل نمبر به ورکړئ. خو زه دا نور کوم. بیا نیکسټ کړئ، بیا بلته خپل عکس پر ولګوئ چې تاسو کوم هم عکس پر لګوئ. تاسو وینئ ملګرو چې هر عکس تاسو خوښ وي تاسو خپل د پیج دپاره جوړ کړی هغه پر ودروئ. دلته تاسو وینئ ملګرو چې اپلوډینګ روان دی. بیا نیکسټ کړئ، بیا بلته دا شاته چې کوم کور راځي مطلب شاته عکس چې راځي هغه به پر ودروئ، چې هر عکس تاسو سنجولی وي هغه عکس به پر ولګوئ. د هغه بعد لوړ سکیپ کولی هم سئ، بعد کې هم په لګولی سئ، خو دلته بیا نیکسټ کړئ. تاسو وینئ ملګرو بالکل ستاسو د فیسبوک پیج چې دی هغه جوړ سو، ایډ سو ستاسو په آی ډي کې. د هغه بعد تاسو وینئ ملګرو بیا درو څلور پنځو ملګرو ته سره ور سینډ کړئ، د دې لینک ور شیر کړئ چې هغه یې لایک کړي. نو بیا ستاسو پیج بالکل پر مخ باندې راکللی سي، هر وخت تاسو کتلی سئ. نو ملګرو دا طریقه ده باید دا ویډیو د نورو ملګرو پورې هم ورسره شیر کړئ او ملګرو دا ویډیو لازمي د سره لایک هم کړئ.